نه لګي رانجه به نه لګي. دې کې یوه بیبي راله وې زمونږ کور کې یو بیبي خاونه وفات شوی دی، دا سترګې لږې خوږېږي که اجازت یې رانجه به ورته ولګو. مبارک ورته فرمایي نه رانجه مه لګوه. هغه بیا ورته وایي که رانجه استعمال کړو ویې مه استعمالوه. په درېیم ځل ورته راغله مبارک یې غصه که وی خپل د جاهلیت زمانې رواج مو یاد ووته چې یو کال به په یو کوډانۍ کې پرتې وی، بېکاره جامې به هم وي، نکریزي رانجه یو شی به هم نه شو استعمالوه. کال بعد به بیا د خرې او د سپی په کونې پسې ولاړې وی، ځان به هم پسې سولو او بیا به هم چې دی پچه ویشته او د هغې نه بعد به بیا د عدت نه وتی. ما کال د تراوسه 4 میاشتو 10 ورځو ته اوس 4 میاشتې 10 ورځې نه شي ټینګېدی. مسله د عدت د متوفا عنها زوجها ډېره سخته ده. خاوند چې وفات شي دا به انتهایی پابندۍ دغې کمرې پورې ګوري، بلکل به دا اجتماعاتو کې شرکت نه کوي. هغلته مړی شوی زه ځمه، هېڅ اجازت د مړو د تلو دې ته نشته دی. ګوري چې د حج داخله یې کړي، داخلي منظوري ورته راله او د دې خاوند وفات شوی دی، شریعت یو مذهب کې دې ته اجازت نشته چې دا حج ته لاړه شي. نو جنازو ته تللو مړو ته تلل دا د کوم ځای نه دې ته روا کېږي؟ حتی کې کتابونه دا لیکي چې پخوا به د حج قافلې روانې وي نو د خرو اسونو سفر یې به وي. وی که دا په لاره روانه وه نیمه میاشت سفر یې کړی دی، ایران کې ده، افغانستان کې ده، دوبۍ کې ده، خو روانه ده په سفر کې، په لاره کې خاوند مړ شو. اوس به څه کوي؟ حج ته به ځي که نه؟ کتابونه لیکي وي که دغلته کلی خاریه وه وی دې ته جایز نه دي چې دا حج ته لاړه شي. په هغه ځای کې به په یو کور کې دا شپې تېروي تر څو چې قافله واپس راشي او د هغې سره دا کور ته راورسېږي. دومره سخته مسله ده دی. نو معززو زمونږ دین مقصد مې دا و چې په هر باب کې قوانین داسې مونږ ته جوړ کړي دي چې الحمدلله د غیرت په لحاظ، د اخلاقو په لحاظ، د زندګۍ په لحاظ بهترین قوانین دي. زه چترال ته لاړم، هغلته څه متعلقینو مریدانو دعوتونه و، هلته د بعضې خلکو رواجونه چې ما ولیدل د جاهلیت، نو ما بی اختیاره به خولې ته دا راتلل چې الحمدلله علی کل حال سوى الکفر والضلال، په هر حال باندې شکر استل پکار دی په دین اسلامی باندې چې دا څومره ښایسته دین دی، څومره بهترین چوکاټ دی د دې دپاره او څومره په دې کې خوشحالي ده، څومره په دې کې اساني ده زموږ دپاره، سختی نشته.